یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب ده پیر پوخ کې دا ثواب ده پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زول جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرکم زیو ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړ ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختي وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وې جنازه دې روانه مړ وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه دې خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړو ورکوزه شوی دا ویل خختی در پسی لگئی بیختی وزا بندئی دی ویل مڑ مڑ اچرگ ویل خود رے گنو پاس چرا ٹوپ کڑے دے آواز کڑے دے ویل خلق واو رئی مولا مڑ شو رازئی مال تعالی دے رازئی مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانې تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مه پیښه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې ناز چی خوری دی فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پریږي او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دې نو په بم ولګي نو څه کپرې دې نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوريه ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره پلاره ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلی دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کو نو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوی دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیادي ول ماما وایا ودا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلک خلای ورا چولې خو چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی
وې ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لګتلی چې چرګ رانږدې شو چې خوریا وې زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو و یو تپوس در نه کوم که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی وې ماما څه تپوس بس غړپ کړي دی هغه د خلقو مزاج ز تاسو ته خیم